ویل للکافرین تباہی و بربادی د کافرانو د پاره من عذاب شدید عذاب سختنا. کافران سوق دي الله د کافر اوس تعریف کوي د کافر معرفت منگو تاسو لکی چی کافر و پیجنو وی الذین یستحبون الحیات الدنیا کافر اغا چاہتا وی چی دنیا خپل محبوب جوڑ کی بس دا کافر دی. گورا دا خبر ذہن کے وساتی چی اوس سوک دی چا پزڑے کے دنیا محبتی منگ باغی تا کافر نو آئیو کافر و پشانت جوان دے ذکر کافر پا دنیا کے دنیا دے پارا جوان تیروی مومن پا دنیا کے دنیا دے پارا جوان نتیروی. مومن جون په دنیا کې تیروي د اصل مقصد آخرت ګرځي دنیا د ضرورت په شان ته استعمالوي خو مقصد یې څه شی دی آخرت. نو د دې وجه نه الله فرمایي الذین یستحبون الحیات الدنیا دا کافران هغه انسانان دي چې دوی مینه کوي د ژوند د دنیا سره د دنیا ژوند د ژوند دنیوي سره د دنیا ژوند د مقصود او مطلوب او محبوب ګرځولی دی د دوی هلې ځلې د دوی جنگونه او د دوی په دنیا کې منډې ترړې د دنیا د ګټلو دپاره دی چې دنیا څنګه وکړو په ملکونو چې دوی راج چلوي په ملکونو حملې کوي همدې دپاره چې په دغه ملک کې سر زمین و زیر زمین خزانې دا زمونږ شي. خو چې کله مسلمان دا مقصد وګرځولو د مسلمان ژوند هم د کافرو په شانته شو داسې به نه وایو موږ د مسلمان ته چې دا مسلمان کافر دی لکه کفر کافر چاته ویل دا ډېر ګران کار دی خو داسې ویلی شو چې د دې مسلمان ژوند هم د کافرو د ژوند په شانته شو د کافر هم د ژوند نه مقصد ژوند دی د ده ژوند د مقصد به هم دا ژوند شو دنیا شو. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرت آخرت ته بس توجه نه وي د آخرت ژوند هیر وي بس دی وایي چې همدا ژوند دی زه یم بچی بی خزه بی بنگلی بی موټر بی عیش و عشرت بی همدا خپلوان بی راشه درشه بی بس دا ژوند دی بس یو ورځ به مړ کېږي منو مرګ نه وروستو ژوند دپاره تیاری په دنیا کې نه کوي. یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره ویصدون عن سبیل الله بل کار دا دی چې خلک اړوي د الله د لارې نه. د کافر کار څه دی چې خلک د الله نه څنګه واړوي په مختلفو لارو په مختلفو طریقو باندې کافر دا غواړي چې مسلمان د الله نه او د دین نه واړي.